له همدغه ځایه هره ورځ راټول شوي مرخیړي یا پوڅکۍ بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. رسول رضايي له 2 کلونو راهیسې په کابل کې هم مرخیړي پالي او هم یې پر نورو بزګرانو تخمونه پلوري. دا چې په خپله د فارم خاوند دی وایي هره ورځ تر 10 کیلوګرامو پورې مرخیړي بازار ته وړاندې کوي چې په ورځنۍ توګه ترې 4500 افغانیو پورې ګټه ترلاسه کوي. زمانی که حاصلاتی رو میچینیم و حاصلات ما به ثمر میرسن این بسیار لذت بخشه برای ما. وقتی که میبینیم دستاوردهای ما، تلاش ها و زحمت های ما بیهوده هدر نرفتن و اینکه ما میبریم به بازار و میفروشیم و پیسی از رو به دست خود میگیریم یک لذت خاص خود داره که ما میبینیم. رسول رضايي وایي چې دغه کار یې روسیې کې د کډوالۍ پر مهال زده کړی او اوس مهال چې په خپل هیواد کې دی او پر همدغه کار یې ژوند روان دی نو هیڅ هڅه نه کوي چې بیا کډوالۍ او پردیو هیوادونو ته کار پسې ولاړ شي. در سال 2012 ما از افغانستان به علت ناامنی و بیکاری ما از افغانستان مهاجرت کردیم به کشور روسیه و در شهر مسکو و اونجا ما کار میکردیم. 2 سال اول ما در یک رستوران بودیم و اونجا ما کار میکردیم، کار رستورانداری بود. به خاطر که کارش بسیار سخت بود ما از طریق یکی از دوستان معرفی شدیم به یک از فارم‌های سمورق در کشور روسیه بود. ما معرفی شدیم و اونجا رفتیم کار کردیم. اونجا که کار کردیم ما از طریق لابراتوار که تخم سمورق جور میکنه اونجا ما یاد گرفتیم. رضايي خپل کار ته خوشبین دی او په وینا یې چې ممکن د کار غوړېدلې د کوکنارو د کښت پر ځای بزګرانو لپاره ښه بدیل شي. ایجاد فارمای سمورق میشه که جایگزین کشت کوکنار شود و بخصوص همین قرقوزنی یا همین مورل مشروم است که یکی از گران قیمتترین سمورق در جهان است که هر کیلوی از این $180 آمریکایی در بازار جهانی قیمت دارن و امیدوار هستم که این کار ما موفق شیم و این کار شروع کنیم. ذاکر حسین محمدي چې په کابل ښار کې د مرخیړیو پلورونکی دی وایي لومړیو کې خلک له خوند سره نابلده وو خو اوس یې بازار تود دی او هره ورځ تر 10 کیلوګرامو پورې مرخیړي پلوري. سمورق میشناسن و از وقت هم میشناخت سمورق یک چیز خوبی است، غذای بهترین چیز است دیگه. همین چیزای وقت هم میشناخت تا حال زیادتر میخره از روزای اول که از یک ماهی که ما سودا کردیم از روزای اول تا حال را بسیار تغییرات آمده دیگه. در روز 7 کیلو 10 کیلو سودا میکنیم اینجا. از این بعدش هم شاید زیادتر بخره و خوبتر باشه و بازارش. افغانستان چې د وګړو ډېر سلنه یې ځوانان دي ډېری یې له بیکارۍ کړېږي او ډېر کله د کاروبار په لټه نورو هیوادونو ته د سفر خطرناکې او قاچاقي لارې خپلوي. خو رضايي چې د یو نوي کار نوښت یې کړی وایي له کډوالۍ څخه په خپل هیواد کې د مرخیړیو په روزلو خوښ او د سکون احساس کوي.